د جلال آباد ښار ابن امان جامع مسجد کې د قرآن کریم ترجمه او د تفسیر دوره پیل شوه. زه هم او تاسې هم چې دغه یوه نیمه میاشت د قرآن سره تېره کړو، ترجمه، تلاوت، تکرار او دا ټول شیان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هغه څوک چې قرآن کریم کې ماهر دی هغه به ملایکو سره وي. د دغه مسجد خطیب وایي د امیر المؤمنین د حکم له مخې د ننګرهار په ټولو جامع جوماتونو او نظامي ځایونو کې د قرآن کریم ترجمه او تفسیر پیل شوی چې د رمضان میاشتې تر 28 نیټې به دغه دوره ترسره شي. د ابن امان جامع مسجد خطیب مفتی نعمت الله احمد طارق وایي د دغه ترجمه او تفسیر تدریس د شیخ مولوی محمد ګل حاج او شیخ مولوی محمد عثمان لخوا پر مخ وړل کیږي. دا ترجمه با تقریبا سحر 7 بجو نه تر 10 بجو پورې د افغانستان اسلامي امارت د شرقي زون د نظامی محکمې رئیس شیخ صاحب محمد ګل وحاج کوي او د 10 بجو نه تقریبا تر 12 نیمې پورې حضرت شیخ صاحب عثمان دا به کوي دا ترجمه. لله الحمد په ټول افغانستان کې د امیر المؤمنین یو فرمان راغلی ده چې په ټول افغانستان کې داسې لوی مسجدونه کې ترجمه شروع کول او په خصوصا په نظامی جینو کې په کلی اردوګانو کې ولایت کې قومندانۍ کې امنیت ریاست کې دغه ټولو جینو کې ولسوالیو کې ترجمې شروع دي مکمل په ټول افغانستان کې. ټولو خلکو نه مو دا غوښتنه ده چې راسي او دغه تفسیر او دغه یوه میاشت د قرآن ته ورکړي، تقریبا یوه میاشت او لږ څه اضافه راځي چې د قرآن سره د خلکو شوق پیدا سي او مینه پیدا سي، د قرآن اهمیت نه او د قرآن نه ځان پوه کړي. دا ټولو خلکو نه دا غوښتنه ده چې خصوصا هم دغه ځای جومات تدوید لپاره دروازې خلاصې دي او هر وخت راتلی سي، هر وخت کولی سي چې د قرآن درس ته کښیني. د قرآن کریم د ترجمه او تفسیر اوریدو ته ورغلو کسانو او خاریانو په دې خوښي ښکاره کړه چې په ټولو جامع جوماتونو کې د قرآن کریم د ترجمه او تفسیر تدریس کیږي. دا خو ډېر ښه کار ده صاحب چې ټول عالم انسانیت شاوخوا ماحول د مساجد ټول د الله د لارې نه د پیغمبر اسلام د طریقې نه خبرېږي او انشاءالله دا زموږ هم ذمهواري ده چې خپل مسجد کې ټول عالم اسلام ته باید دعوت ورکړو، که ماته راشي که دلته راشي د الهي کلام واوري. دا ډېر ښه کار ده صاحب. الحمدلله د الله کتاب خو ډېر اوچته نعمت دی په موږ. په ټولو مسجدونو کې اوس دلته فرمان صادر شوی دی چې په ټولو کې د ترجمه مروجه شي. پوه شوې؟ نو دا ډېره مفیده ده او پرون دا لاسپیکرې خرابې موږ ورته د دې پیشنهاد وکړو چې موږ تر څو د دې نه مستفید شو او پیاده ترې والو. نو الحمدلله هغه لاسپیکرونه هم جوړ شوي. دا ډېره فایدهمنده ده او دلته دا مکمل په دې میاشت کې تر 28 پورې دا ترجمه کېږي. نو دې نه ډېره فایده موږ اخلو. سهار 7 بجې شروع کېږي مازدیګره پورې ضرورت یې ګټه اخلو، ته ناستې ترجمه هم او خپله دوکانداري هم کوو. د ابن امان جامع مسجد خطیب په ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې نږدې جامع مسجدونو ته د قرآن کریم ترجمه او تفسیر اوریدو ته ورشي او د الله جل جلاله له احکاماتو ځان خبر کړي.